دا په میدان وردګ ولایت کې غځېدلې د کابل بامیانو لویه لار ده چې مسؤلین یې د سوداګریزو چارو لپاره د ځمکني دهلیز په نوم یادوي. دوی وایي چې د هر ډول ترانزیت لپاره به یې په معیاري ډول ورغوي. تازه یې د 25 کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې د 1580 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې چې په 15 میاشتو کې به بشپړې شي. چون دغه سړک پخوا کې دا په یو غیر معیاري شکل جوړ شوی و، پلونه او پلچکونه یې ډېر کمبره وو. په دې خاطر چې دا سړک جز د هغه دهلیز دی چې هغه ډېر مهم دی چې یوه لاره به د میدان ښار نه همداسې مستقیما په بامیان او په غور باندې هرات ته وځي چې دا یو مرکزي دهلیز دی، تجارتي دهلیز دی. نو دا سړک به د اوس لپاره انشاءالله په یو معیاري شکل جوړیږي. ټولو سره همکار یو چې هغه د معیار مطابق وشي کار، او همدارنګه په نورو پروژو کې همکاره اوسو چې څه کولی شو د خلکو دپاره نن دا دی سبا په بل ځای کې دا ټول به همکاره اوسېږو تر څو د خپلو دغه ولس چې دا 20 کلن جهاد چې موږ تاسو تر څنګ ولاړو د هغوی په خدمت کې د خپل ژوند صرف کړو او د دوی لپاره خدمت وکړای سو. امسال از طرف وزارت فواید عامه خوشبختانه شامل برنامه بازسازی شد که لا تول از 25 کیلومتر است، از دورایی نرخ شروع میشه و الا قسمتی از ولسوالی جلریز در حدود 570 میلیون افغانی هزینه سرازیمه. په دې لار موټر چلونکي او د دغه ولایت اوسیدونکي چې باغونه، میوې او کرنیزې ځمکې د دغه لارې د خرابوالي له امله له ستونزو سره مخ وي، ورته خوښ دي. وایي په دې سره به بڼوالان، موټر چلونکي، بامیانو ته تلونکي مسافر او سیلانیان له ګڼو اسانتیاوو برخمن شي. ستونزې خو زښته زیاتې وي. اول خو د قیدوال د سرکه وه، او دویم دغه د جامپو زښته زیات، او دریم راغلو چې دغه ژمی به واوره کېدله، دا ځای به ټول یخبندون کېده. تاوان و د هغې زښته زیات و، ټول باغو باندې ګرد به پروت و، مڼې وارشه به ټول خرابوله. او اوس د خدای فضل ده چې دغه شروع سي له خیره سره موږ به له دغه ګرد و خاورو له دغه شیانو نه بېغمه سو. په دې ولایت کې نه یوازې د کابل بامیانو لویې لارې رغنیزې چارې روانې دي، بلکې د کابل غزني د 2 لاین سړک رغنیزو چارو ترڅنګ چک ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک رغنیزې چارې هم په چټکۍ روانې دي. فهیم الله افغان، ملي راډیو ټلویزیون، میدان وردګ.